السلام علیکم زما ګرانو ملګرو زه ټولو ته د زړه په مینه هرکلی وایم چې دلته رالی خاص کار جاوید افګار صاحب ته چې هغه زمونږ د جونګړې ته رالو زمونږ د اټک ښار اوسېدونکی دی دې ځای د اټک ضلع اوسېدونکی دی ډېر ښه شاعر دی د تقریبا د شپېتو نه زیات کتابونو مصنف هم دی او ډېر اعزاز مونږ ګڼو چې بھئی زمونږ دې ځای ته رالو زمونږ د محفل صدارت یې واخیستو بقایا زه نور زمونږ دا کوم ملګري راغلي میوند صاحب دی د شکر ادا کوم افتخار فرحات صاحب دی کریم خان صاحب د ډېره مننه چې رالو زمونږ ځای ته فیض رسول خټک صاحب ته دا ټول ملګري چې ناست دي اقبال بی شو صفدر بی شو زمونږ شاعر هنر محمد زخمی صاحب حیات بی پروفیسر شمشو قمر صاحب او رحمت الله رحمت زاده ظهیر صاحب د ټولو ډېره مننه ملګرو چې تاسو دلته رالی او دلته په دې پروګرام کې څه واخیسته نو زه به یو څو خبرې وکړم د محفل په حواله بیا به ته یو لنډه غونې غزل ووایم ملګرو نن چې تاسو مونږ راغونډ کړي یې دا مونږ په دې حواله سره تاسو راغونډ کړي یې دلته چې تاسو دلته مونږ لکه زما هم د ډېر وخت نه دا شوق و زما خو خپل پړه کې یو خواهش دی چې الله پاک دې زمونږ د پښتو ژبه د ټولې نړۍ ژبه کړي د پښتو دپاره کار کول زمونږ په دې اټک کې د پښتو کار ډېر بې حده چې کوم دی لکه سلو شوی دی زمونږ د وخت چې کوم شاعرانو محمد خان خټک صاحب الله دې وبخي زرین خان خټک صاحب د اسلام دین خټک صاحب د هغو په دور کې زمونږ کلي ته ډېر نامتو شاعران راغلي هغه وشو د هغه وخت چې کوم نامتو شاعرانو علیدر جوشي صاحب ټوپی جمشید اجمل خټک صاحب مارشل خان عاطف صاحب داسې اجمل لیونی یعنې ډېر شاعران هغې خپل سوجنډي کلي ته راوستي دي او دا خپل علاقه ورته ښودلي خو د هغو د مرګ نه پس دا کار بیا انتهایي ډېر سلو شوی په دې کار کې بیا چا منډه تړنده والي دا کار انتهایي سلو او بالکل لکه ټپ شوی دی ختم شوی نو په دې کار په حواله سره جاوید افګار صاحب ته الله پاک همت ورکړي چې هغه یو غونډه را جوړه کړه او په 15 نومبر باندې هغه پروګرام شوی جاوید افګار ایوارډ پروګرام هغه کې ډېر لرې شاعران هم راغلي وو ډېر لویه غونډه وه اټک په سطحه باندې یعنې زه په خپل اټک سطحه باندې ډېره لویه غونډه ګڼم هغه نو د هغې نه زمونږ هم جذبات اوچت شو او مونږ هم افګار صاحب سره سلا مشوره وکړه چې یاره په دې اټک کې څه داسې غونډه جوړول پکار چې پښتو دپاره کار وشي نو په دې کې سید الله میوند صاحب دی الله دې همت ورکړي افتخار به شو د دو سره ما سلا مشوره وکړه چې یاره مونږ داسې یو غونډه دلته جوړه کړو رحمت زاده ظهیر صاحب دی شمشو قمر عاکف صاحب دی او فیض رسول خټک صاحب د ټولو سره د هنر محمد زخمی صاحب دو سره ما وویل چې یاره داسې کار کړو زما خواهش دی او د ټولو ملګرو چې د پښتو ژبه په دې اټک کې تازه شي رایاد شي ژوندی شي ځکه چې زمونږ اټک دلته پښتو څه بیسیکلي داسې ژبه نشته لکه شته دی خو په نشت حساب کې دی په پنجاب کې مونږ ډېر په نشت حساب کې لکه وړو کې د مالګې برابر هم نه وي خټک صاحب او بل د پښتو دلته کتاب نشته دی د پښتو زده کړه نشته ده بل زمونږ چې د پښتو کومه زده کړې ده د اټک خلکو دا زمونږ انتهایي شوق دی انتهایي مینه ده چې بھئی مونږ په دې حالاتو کې په سکول کې دې څه زده کړه نشته نه د چا نه استاد دی په خپل په همت باندې او د خپل د مینې په وجه باندې مونږ د پښتو زده کړه د پښتو لیک دا زده کړی دی کنې مونږ ته څه داسې زده کړه نشته دلته کې چې په دې اټک کې مونږ ته څوک وښودي او دا کوم ملګري چې ناست دي دا هم د پښتو د ادب سره شوق لري الله پاک دې وبخي محمد خان خټک صاحب زمونږ استاد و د فیض رسول خټک صاحب هم ناست دی دا هم دغه شاګرد دی زه هم شاګرد یم زرین خان خټک صاحب هم زمونږ استاد و ډېر ښه استاد و الله پاک دې هغوی وبخي خو کور دی الله پاک روښانه کړي چې هغو د پښتو دپاره دا لار مونږ ته اسانه کړې ده لار هغوی مونږ ته جوړه کړې خو بهرحال زمونږ د بې همتۍ د وجې نه په هغې مونږ قدم کېنو نو اوس په دغه باره کې ما تاسو ټول راغوښتي دا کوم زمونږ د اټک شاعران درونه دي چې بھئی تاسو دلته راشئ یو غونډه وکړو چې په دې اټک کې مونږ خپل څه پښتو ادبي ټولنه جوړه کړو او د بهر نه هم شاعران راوغواړو بیا چې زمونږ د نورو سیمو کوم ملګري دي په دې اټک کې چپ شلو جنډ علاقه شوه ویسا شوه چچ علاقه شوه که نه پنډیګیب او فتح جان حسن ابدال دا تحصیلونه چې کوم دي د اټک ګیر چاپیر څومره خوا او شا کې ډېر شاعران شته حالانکې پرون ما یو پوسټ ورکړی و د اټک شاعرانو دپاره نو تقریبا یو 30 نه بره شاعرانو زما سره رابطه وکړه الحمدلله شاعران ډېر دي په اټک کې خو څوک شته ده نه چې راغونډې کړي نو د دغې د اټک کې د دغه شاعرانو د راغونډېدو دپاره مونږ راغونډ شوي یو او دې دپاره ډېر
یو ویاړ خبره ده چې افغار صاحب په اسلام آباد کې ما ورته سر ټلیفون وکړم افغار صاحب پروګرام دی ډېر ورځې مې ورته فون کړی خو هغه ویره زه درځم خو زما څه کار دی نو بیا یې راته فون وکړو افغار صاحب وایي نه وایي زه درځم وایي دا کار پرېږدم کریم بھائی وایي دا کار زه پرېږدم وایي د پښتو نن لومړی اجلاس دی پاټک کې او په هغې کې چې زمونږ غوندې مشران نه وي زمونږ غوندې مشران چې په دې کې نه وي نو بیا خو زمونږ کمزوري ده که نه او د الله مهرباني ده چې خټک افغار صاحب ټول نه لومبی هم دلته رسېدلی د هغه مینې ته مونږ سلام کوو د هغه مینې ته د جذبو ته چې په دې حال کې د خپل پښتو سره خپل بې کچه مینه لري شپېتو نه زیات کتابونه یې لیکلي دي ریډیو پاکستان پروګرامونه هم کوي ټي وي کې هم ایوارډونه ورته الحمدلله میلاو شوي دي او دې باندې د پښتو دپاره چې څه منډه تړئ پاټک کې په کوم ځای کې ښه د هغې دپاره تیار یم او الله دې مونږ ته همت راکړي چې مونږ دا پښتو په دې اټک کې را ژوندی کړو او تاسو ټولو ملګرو ته زه د دې درخواست کوم چې تاسو مونږ سره په دې کې مدد وکړئ که نه زمونږ سره هیلپ وکړئ ټول ملګري انشاءالله مونږ چې ټول په یو اتفاق سره شو انشاءالله دا کس په یو کار نه کېږي په افغار صاحب باندې یوازې نه کېږي دې دپاره به ځکه چې افغار صاحب هم بوډا شوی دی د ځای به هم هغه نه شي پوره کېږي خو چې راتلونکي وخت کې هم داسې څه پرېږدي او میوند صاحب دی او افتخار بی دی او نور داسې ملګري چې کوم دی نو په دې کې انشاءالله زموږ سره په دې کې به تعاون کوئ تاسو او هیله لرم چې دې کې به انشاءالله موږ پروګرام په مخ ته بیو بیا موږ نور پروګرام کوو انشاءالله نو بس که دې خبرې ما چې کمې کړه په دې کې څه کمي به شوي نو معافي وکړم ملګرو او یو څو دوه شعره به ووایم ځکه چې ټایم لږ دی چې ما یو خټک صاحب هم د سوجنډي باره کې خو ما هم کلي باره کې یو شعر لیکلی وایي د تورو غرو په منځ کې او د سیند په خوا دی د تورو غرو په منځ کې او د سیند په خوا دی او زما دا ښکلی کلی چې سوجندا دی د تورو غرو په منځ کې او د سیند په خوا دی او زما دا ښکلی کلی چې سوجندا دی وایي د تورو غرو په منځ کې او کلی مې ګیر دی د اباسین سلسله ورنه چاپیر دی کریم بھائی وایي چې د تورو غرونو سلسله ورنه چاپیر دی د تورو غرو په منځ کې او کلی مې ګیر دی زما دپاره چې دا جنت ټوکړه دی وایي زما دپاره چې دا جنت ټوکړه دی او زما دا ښکلی کلی چې سوجندا دی وایي ملګرو دې کلي کې ښکلي ګلان اوسېږي ملګرو دې کلي کې ښکلي ګلان اوسېږي واړه لمسي دې هم د خوشحال خان اوسېږي او مینه پښتو سي لري ساده بادا دی زما د تورو غرو په منځ کې او د سیند په خوا دی او زما دا ښکلی کلی سوجندا دی وایي عظیم شاعر د کلي چې محمد خان خټک عظیم شاعر د کلي چې محمد خان خټک د سترګو تور اسلام دین هم زرین خان خټک وایي عظیم شاعر د کلي شمس وایي چې محمد خان خټک د سترګو تور اسلام دین بل زرین خان خټک په کتابونو کې هم موجود نامه دی او زما دا ښکلی کلی چې سوجندا دی او د تورو غرو په منځ کې د سیند په خوا دی